ازبکستان د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه 266 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. دغه مرستې بلخ کې ځایي مسؤلینو ته وسپارل شوې. د افغانستان لپاره د ازبکستان هیواد د ولسمشر ځانګړی استازی عصمت الله ارګشوف وایي دغه مرستې د انساني همدردۍ له مخې کوي چې پکې وړه، غوړي، وریجې، مکروني، لوبیا، بوره او د کمپلو په ګډون ځینې نور توکي شامل دي. این کمک‌های بشردوستانه از مواد ارتزاقی اساساً عبارت است. اینجا محصولات آردی است، تقریبا 100 تن مکرون است و کنسروهای گوشت است و خوتلنچا است، بوره است، لابیه است، برنج است، ماش است و دواهای مختلف آورده شده و البته با در نظر داشته که سردی ها نزدیک شده 10,000 دانه کمپل ها آوردیم. بلخوا د بلخ ځایي چارواکو د ازبکستان هیواد دغه ګام وستایه او د یاد هیواد دغه مرستې په دې وخت کې اړینې وبللې. د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي فضل ربی فضلي ازبکستان ښه ګاونډی یاد کړ او د دواړو اړخیزو اړیکو د پراختیا او د لا ګډې همکارۍ هیله یې وښوده. امارت اسلامی افغانستان همواره در چارچوب سیاست حسن همسایگی با گسترش روابط سازنده با جمهوری ازبکستان اهتمام ورزیده و باورمند است که تداوم این گونه همکاری های مشترک می تواند نقش مؤثری در ثبات رفاه و توسعه پایدار منطقه ایفا نمایند. ازبکستان هیواد په داسې مهال دغه مرستې کوي چې څو ورځې وړاندې د هیواد ختیځ کې د یوې کلکې زلزلې له امله د کونړ، ننګرهار او لغمان ولایت اوسیدونکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه ورسېدل چې په همدې موخه د ازبکستان ترڅنګ یو شمېر نورو هیوادونو هم په ورته اقدام لاس پورې کړ څو د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي.